پښتو فیسبوک قدرمنو لیدونکو سلام. هیله د روغ جوړ خوشاله اوسئ او ستاسو د روغتیا په هیله دا دی بیا هم مونږه د پښتو فیسبوک روغتیا خپرونه نن یک شنبه د ډاکټر صاحب میرعلي سادات سره لرو او د نن ورځې موضوع د سیلابونو له امله د پیښو ناروغیو په هکله ده چې زه به خپل میلمه تاسو ته مخکې معرفي کړ. ډاکټر میرعلي سادات دی. ډاکټر صاحب سلامونه او هیله ده چې تاسو هم روغ جوړ خوشاله اوسئ. مننه برېښنا خورې تاسو ټول لوستونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه ډاکټر صاحب. زه یوازې یوه لنډه یادونه کوم درنو لیدونکو ته چې که د سیلابونو له امله د امراضو په هکله خپلې پوښتنې لري، څه اندېښنې لري، کولی شي چې د همدغه ویډیو لاندې موږ سره مطرح کړي. موږ به تاسو ته واورو او تاسو به د هغه پوښتنو ځوابونه ورکړئ. نو مخکې تر هغه چې د دوستانو نه پوښتنو او اندېښنې واخلو د فیسبوک له لارې، زه به اول خپله پوښتنه او اندېښنه تاسو سره مطرح کړم چې د سیلابونو له امله څه ډول مرضونه پیدا کیدای شي. د سیلابونو له کبله انسانانو ته مختلف ناروغۍ پیدا کیږي او ډېرې چې معمول د هغه انتاني ناروغۍ دي یا میکروبي ناروغۍ دي، ځکه چې د اوبو د پاکو اوبو هغه سیستم مخکل کیږي او ناپاکه اوبه د څښلو د اوبو سره یوځای کیږي. مریضانو ته معمولا د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي، مثلا اسهالات، استفراغات کاندي. همدارنګه مریضانو ته د سینه بغل ناروغي هم پیدا کیږي، د پوستکي ناروغي مریضانو ته پیدا کیږي. دغه اوبه چې د سیلابونو څخه راځي او ډنډ کیږي، په دې باندې وروسته بیا ماشي تکثر کوي او په هغه منطقو کې چې ملاریا عام ده، د ملاریا واقعیت پکې زیاتېږي. همدارنګه د نورو پرازیتي ناروغیو چې د میاشتو پورې مربوط دي، د هغوی واقعیت په هغه جامعه کې زیاتېږي. ډاکټر صاحب اوس مهال د سیلابونو د بارانونو خطر ډیر زیات دی، لکه څنګه چې درنو لیدونکو ته هم معلومه ده چې په خبرونو کې هره ورځ اوري په جنوبي اسیا کې، دلته په امریکا کې د ډیرو ورښتونو له امله ډیر زیات سیلابونه رامنځته شوي دي. خو دلته یا په ځینې نورو اروپایي پرمختللي هیوادونو کې مخکې له دې چې بارانونه راشي، سیلابونه راواوړي، نو دوی هڅه کوي چې خلک د هغه ځینه لري کې د هغه ځایونو چې د خطر سره مخ دي د هغه ځینه نورو خوندي ځایونو ته ویسي. په افغانستان کې ستاسو په نظر چې سیلاب مخکې د دې نه چې خبرداری ورکړ شي راځي، نو پس له سیلاب نه څه رقم مرستو ته خلک ضرورت لري چې د ناروغیو مخنیوی وشي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. رښتیا هم بدبختانه په افغانستان کې د سیلابونو او دغسې طبیعي واقعاتو وړاندوینه نه کیږي، مشکله ده. او کله چې رامنځته شي تقریبات هم زیات دي او مرضي وتیرې او وقوعات هم زیات دي. خلکو ته زما ته اول خو د دولت په سطحه باندې زما توصیه دا ده چې هغه منطقه کې چې سیلاب راځي خلک ځپل کیږي، هغوی ته باید ډېر عاجل کومکونه ورسیږي. حتی دوی ته باید پاک خواړه او پاکې اوبه تهیه شي او که امکان لري دوی د دې ساحې څخه وایستل شي، ځکه هغه ساحه ټوله زیاتره منتنه وي او یو پاکې ساحې ته انتقال شي. خو که چېرته دا کار امکان نه لري، د شاوخوا کلیو او د ګاونډیو لخوا باید دوی خلکو سره مرسته وشي او دوی ته باید د پاکې اوبه او خواړه تهیه شي. همدارنګه خلک باید احتیاط وکړي، مثلا ماشومان پرې نه دي چې په ناپاکو اوبو کې لوبې وکړي یا د ناپاکو اوبو څخه استفاده وکړي. دوی باید کوشش وکړي چې که چېرته اوبو څخه استفاده کوي، د څښلو په خاطر باندې طبعا هغه باید جوش کړي او د جوش کولو څخه باید وروسته چې یخې شي د هغې څخه استفاده وکړي. همدارنګه خواړه هم باید دوی په جوش کړو اوبو یا پاکو اوبو باندې یا داسې اوبه چې په هغې کې لږه مالګه شامله وي وینځي، تر څو هغه میکروب چې د اوبو څخه ګډ شوی هغه د منځه ولاړ شي. ډاکټر صاحب مونږ ډېرې پوښتنې د درنو لیدونکو نه اخیستې دي چې هغه به زه یو په یو تاسو ته ولولم. زدران درویش اول تاسو ته سلامونه وړاندې کړي دي او بیا یې پوښتنه کړې ده چې هغه مرضونه چې له سیلابونو پیدا کیږي لومړي درملنه مخکې له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي سړی او کوم ډول مقاومت وکړي. هیله ده چې ما پوښتنه سمه لوستې تاسو ته. رښتیا نه ښه پوښتنه ده. کله چې په یو منطقه کې سیلاب رامنځته شي، په هغې منطقه کې هغه صحي مرکزونه هم موقوف کېږي یا شفاخانې هم موقوف کېږي، حتی فارماسي او دغه صحي خدمتونه ضعیفه کېږي په هغه منطقه کې.
نو په دې خاطر باندې خلکو ته پکار دي چې په ابتدایي ډول باندې دوی باید د هغه مرضی وتیرې سره مقابله وکړي. مثلا کچې ته اسهالات په هغه منطقه کې رامنځته شي، دوی به ډېر کوشش وکړي چې هغه مریض ته مایعات زیات ورکړي او د هغه مایعات چې د مریض د لاس ورکړي هغه به دوی بیرته اعاده کړي تر څو چې شفاخانه ته رسیږي او ډاکټر ته رسیږي. مریض باید ډیهایډریشن یا د اوبو د کموالي د خاطر خپل ژوند د لاس ورنکړي او دا ډیره معمول ده په ماشومانو کې دا مشکلات ډیر زیات رامنځته کیږي. زما توصیه ده چې مریضان ته باید مایعات فوق العاده ورکړل شي. همدارنګه کوشش وشي چې د امراضو د مخنیوي کې باید زیاته مرسته وشي. مثلا د کوم مخنیوي اشاره وکړه کوم شان چې د امراض در پیدا کېدو سبب کیږي دا غي مخنیوي ډیر مهم دی. ماشومان ترې نه خو د چې په ناول وګو کې لوبي یا دا غي استفاده وکړي او که احیانا په دې مسله باندې یا په دې مشکل باندې د چار شي نو خبر ده چې مایعات اعاده شي تر څو د ډاکټر شفاخانه ته رسیږي. ځکه د اسهالاتو په وفیات د اسهالاتو لپاره چې کوم وفیات رامنځته کیږي غټ دلیل د بدن د مایعاتو ضایع کول دي او که په وخت باندې د مایعات د مریض ته ورنکړل شي مریض ډیر زر خپل ژوند د لاس ورکوي. ډاکټر صاحب دوستانو ډیر زیاتې پوښتنې کړې دي په دې اړه. یو هم غنی الرحمن له سعودي عرب نه پوښتنه کړې ده چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې باید کم د اوبو د کمښت سره هغه خلک چې د سیلابونو کې گیر پاتې هغه مخامخ نشي. نو پوښتنه دا کړې ده زموږ ورور چې که د سیلاب اوبه څوک د څښلو لپاره استعمال کړي آیا کوم خطر لري او کنه؟ دا فوق العاده خطر لري که د سیلاب په استفاده شي. ځکه د سیلابونو په د آزاد سطح څخه تیریږي د ځمکې د سطح څخه تیریږي البته د حیواناتو او د حتی د انسانانو خصوصا په افغانستان کې دا غوي د فضله موادو دا غوي سره یو ځای کیږي او میکروبونه په هغه کې فوق العاده زیات وي او د وخیمو انتاني ناروغي د رامنځته کېدو سبب کیږي. باید کوشش وشي چې د سیلاب د اوبو څخه هیڅ استفاده ونه شي، د څاګانو د اوبو څخه استفاده وشي او کچېرته د ډیر مجبوریت لکبل وی هغه باید فلټر شي یو جالۍ څخه تیر شي او باید صحیح وجوشول شي او د جوش کېدو څخه وروسته دغه څخه استفاده وشي. مګر هم د خام اوبو او یا د آزاد سیلاب د اوبو څخه استفاده کول ډیر خطرناک کار دی. بله هیله ده چې د ورور ستاسو ځواب اوریدلی وي چې د سیلاب د اوبو د استعمال نه بالکل باید ځان وساتئ. بل دوست ایمل خان الکوزی لیکلی دي اوله سلامونه تاسو ته وړاندې کړي دي بیا پوښتنه کړې ده چې څنګه کولای شو د دې ناروغیو نه ځان وساتو. د پښتون ته مخکې ما اشاره وکړه دا چې د دې ناروغیو څخه مخنیوي وشي خلک باید د پخوا څخه د اوبو غ سرچینې محفوظ وساتي. مثلا هغه خلک چې په کورونو کې څاګانې لري د څاګانو سرونه باید پټ وساتل شي او داسې یو لار موجود نه وي چې هغه ته د سیلابونو په یا آزادي او هغه ته لار پیدا کړي. د دولت په سطح باندې هغه د ځای مقاماتو په سطح باندې هغه وبچي د اوبو ذخایر چې یو منطقي ته اوبو ورکوي هغه باید دغه هغه حفاظت باید تامین شي او هغه ته د معیارونه په کار واچول شي چې ترڅو په اسانۍ باندې د سیلاب او باغ ته لار پیدا نه کړي. دا هغه شی نه دي چې مونږ کولای شو په دې باندې د انتاناتو د زیاتېدو یا د امراضو د شیوع مخه ونیسو. او هغه خلک چې بیا د دې مشکل سره مخامخ کیږي یا په دې باندې پوهیږي چې دغه واقع مخ ته راځي یا مثلا پیشبینی شوی هغه خبردار دي چې په کور کې د پاکو اوبو یو ذخیره ځان سره وساتي حد اقل د یو وخت یا دوه وختو لپاره. ډاکټر صاحب تاسو مخکې د ځینو ناروغیو نوم واخیسته چې د سیلابونو له امله رامنځته کېدای شي. دا ډول امراض څومره خطرناک دي او تر کومه حده پورې باید د دغه امراضو مخنیوي وشي او دا که پرمختللی شي نو د څه سبب کېږي؟ آیا د انسانانو د مرګ سبب هم کېدای شي دغه امراض؟ د سیلابونو له کبله چې کوم امراض رامنځته کېږي لکه مخکې مو اشاره وکړه د انسان د بدن مختلف سیستمونه مصاب کوي او زیاتره ناروغي چې د انتاني ناروغي دي. په دې کې د انتاني ناروغي په دې قد کې ځکه ولې شم د کولرا څخه یادوري وکم چې ته په یو منطقه کې د سیلاب له کبله کولرا رامنځته شي دا ډیر زر شیوع کوي د هغه جامع یا د منطقې ټول خلک مصابول شي او د وفیاتو اندازې ډیره زیاته ده. نو په د وخیمو امراض له کبله د جملې څخه دا ذکر کولای شم. همدارنګه نور اسهالات چې د اسکریشیا کولا یا د ایکولا له کبله رامنځته کیږي یا وایروسي اسهالات دي هغه هم رامنځته کیږي مریضان ته فوق العاده ګواښ متوجه کولای شي. په سپینګیرو په ماشومانو کې
زیاتره د تنفسي سیستم ناروغي رامنځته کیږي، مثلا مریضانو ته ټوخی او تبه او نمونیا یا سینه بغل پیدا کیږي. کچې دغه امراض په خپل وخت باندې تداوی نشي او په وخت باندې د دې مخه ونه نیول شي، دا امراض شدت پیدا کوي، وخامت پیدا کوي او په ډیرو واقعیاتو کې د وفیاتو سبب کیږي او د هغه جامعې کې د انسانانو د قتلوي مړینې سبب کیږي او دا ډیر ځینې کې واقع شوی هم دي. بله ډاکټر صاحب، شیر آقا همدرد لیکلي چې آیا د سیلابونو له وجې تایفاید مرض زیات پیدا کیږي او کنه؟ د ټایفاید ناروغي معمولا د هضمي سیستم یو ناروغي ده او کچېرته په یو منطقه کې وجود پیدا کی د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېدل شي او د هغه د انتقال لپاره دغه ناپاکه اوبه یو فاکتور کېدل شي. نو کچېرته یو څوک په آزاد محیط کې مثلا خپل حاجت رفع کوي او په هغه کې د ټایفاید میکروب موجود وي او د هغه سره بیا د بارانو په یو ځای شي او د هغه نه بیا خلک استفاده کوي، فوق العاده دغه مشکلاتو اندازه زیاتېږي. ډاکټر صاحب، بل دوست مسلم دولتزی لیکلی دی چې مونږ همیشه اوریدلی که د سیلاب په اوبو ځان ومینځي یا د سیلاب په اوبو باندې ولمبېږي نو د ګرمکو د مخنیوي لپاره ډیر ښه کار دی. ستاسو څه نظر دی؟ زه خو د دې نظر سره بیخي مخالف یم، ځکه دلته ډېر افواهات شته ده چې په طبابت کې وجود لري او د داسې یو چا د خوا نه وړاندې شوي دي یا پخوا ویل شوي دي چې هغوی نه ریسرچ درلوده نه یې تحقیق درلوده. دا بیخي غلطه خبره ده. خلک باید دې نه مکمل په قطعي ډول باندې اجتناب وکړي، ځکه په د سیلاب په اوبو کې پرازیتي میکروبونه ډېر زیات دي او د پوستکي د وخیمو انتاناتو سبب کیږي. په بدن باندې د ګرمکو را پیدا کېدل البته د ګرمۍ د وجې نه د هغې د حل لپاره ډېرې اسانه لارې شته ده، خو د سیلاب اوبه کولی شي چې په پوستکي کې ډېرې خطرناکې دانې رامنځته کړي. یو میکروب دی د MRSA په نوم باندې چې هغه ډېر وژونکی میکروب دی، د هغې واقعیت د سیلاب په اوبو کې ډېر زیات وي او هغه معمولا د پوستکي انتانات رامنځته کوي، مثلا د پوستکي التهاب لکه سیلولایټس ورته وایو او هغه بیا په دانو یا ابسس باندې بدلیږي او بعضې وخت د هغې سیر دومره خطرناک وي چې مریض په 2 ورځو کې د منځه وړي. نو په دې خاطر باندې باید د دې مخه ونیول شي. همدارنګه په دې اوبو کې د ټیټانوس میکروب هم پیدا کیږي، که چېرته انسان په خپل ځان باندې یو وړوکی زخم ولري چې معمولا هغه خلک چې ګرمکې لري د هغوی پوستکي هغه سطحه معوف شوې ده، نو که چېرته د ټیټانوس میکروب دوی ته ورسېږي دغه ناروغان ډېر زر د ټیټانوس په مرض باندې مصاب کیږي چې یو خطرناکه وژونکې ناروغي ده. نو زما توصیه دا ده چې دا خبر بیخي مطلق غلطه ده، دا افواهات دي. پام چې خلک د سیلاب په اوبو باندې خپل ځانونه ونه وینځي او د دې څخه جدي مخه ونیسي او نور خلک هم په دې باندې آګاه کړي چې دا ښه کار نه دی. ډیره مننه. خدای دې وکړي چې مسلم دولتزی ستاسو دغه وړاندیز یا مشوره اوریدلی او د ځان مینځلو نه د سیلاب په اوبو باندې نور مخنیوی وکړي او وینې. بل دوست تواب لیکلی دی چې ډاکټر صاحب آیا د سمندر اوبه د فلتر په واسطه صفا شي؟ که چیرې صفا شي البته د څښلو وړ دي او که نه؟ دا د هغه منطقي د اوبو پورې فرق لري. که چېرته د فلترونه فرق لري، که چېرته اوبه د فلتر څخه وایستل شي د هغې څخه زیاتره وخت کې دغه لوی پارټیکلز جدا کیږي، خو د اوبو د میکروب دغه نشي کولی، مخنیوی نشي کولی. په دې خاطر باندې چې اوبه باید تعقیم شي او د میکروب څخه پاکې شي. دوی کولی شي چې هغې ته وروسته جوش ورکړي او یا د کلورین څخه استفاده وکړي په هغه اوبو کې تر څو د هغه انتاناتو مخه ونیول شي، ځکه انتانات ضروي میکروبونه ضروي موجودات دي او هغه د فلترونو په واسطه باندې زیاتره فلترونه چې په عامو خلکو باندې د عامو خلکو د خوا څخه استفاده کیږي هغه د میکروب د فلتر کولو قابلیت نه لري. نو په دې خاطر باندې که چېرته د بحر اوبه یا نورې اوبه څوک فلتر کوي د هغې جوشول ډېر ضرور دي او که چېرته جوش نشي کولی نو د کلورین څخه باید استفاده وکړي چې په هغې کې کلورین واچوي او هغه اوبه باید پاکې شي. ډاکټر صاحب، که د سیلابونو له امله د خطرونه سړی وګوري نو د سیلابونو یا د ورښتونو د شدیدو ورښتونو چې د سیلابونو لامل ګرځي د هغه موسم معلومي، په هغه موسم کې تاسو څه مشوره ورکوئ خلکو ته چې مخکې د دې نه چې وضعیت ډېر وخیم شي او سیلابونه راشي باید څه تدابیر ونیسي؟ خلک باید په دې باندې پوه شي چې په دغسې موسمونو کې د انتني امراضو واقعیت زیاتېږي. په دې خاطر باندې ټول هغه لازمه هدایت باید د فصل د مخکې دوی ولري
او آماده کی. مثلا لکه مخکې مو ته اشاره وکړه د اوبو ذخایر باید دوی ډیر پاک وساتي ترڅو پاینده کې د مشکل سره مخامخ نشي. همدارنګه نوري پرازیتي ناروغي چې پیدا کیږي مثلا ملاریا شو، دوی باید ځان سره په کور کې جالۍ ولري، د میاشو ضد جالۍ ولري، او په هغه موسم کې چې کله دغه امراض زیاتېږي د جالۍ څخه استفاده وکړي. کوشش وکړي چې په آزاد محیط کې دوی ډیر پاتې نشي، په آزاد محیط کې خوبونه کوي او کوي هم باید د جالۍ په واسطه باندې دوی یا د دوی بدن کور شوی وسیږي. نو دوی د سیزن در رسیدو څخه مخکې باید دوی د دې لپاره فوق العاده آمادګي ولري. ډیر ښه. ډاکټر صاحب، آیا د سیلابونو په وخت کې په زراعتي فصلونو باندې د سیلابونو تاثیر کوي؟ دغه نه د استفادې سره د دغه فصلونو نه څه د مرزونو د خورېدو امکان شته او کنه؟ شته واقعا، خصوصا په افغانستان کې موږ تاسو ټول ته معلومات چې د حیواني فرټیلایزر یا سرې څخه استفاده کوي. حتی په بعضي منطقو کې انساني فضوله مواد هم په دې کې موجود دي او دا فوق العاده ناپاک دي. کله چې بارانونه کیږي یا مثلا سیلابونه راځي، دغه مواد جګیږي د بوټي د بیخ څخه او د هغې د پاڼو او د هغه برخه ته چې انسانانو څخه استفاده کوي هغې سره یوځای کیږي. نو که چېرته د بارانونو او د سیلابونو څخه وروسته څوک د دغسې موادو څخه استفاده کوي یا د دغه سبزیو څخه استفاده کوي، که دا پاک ونه وینځل شي، په دې کې د امراضو د موجودیت چانس فوق العاده زیات دی. ډاکټر صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې ډیر ښه معلومات هم درنو لیدونکو ته وړاندې کړه. په نیویارک کې د جمایکا د روغتون د داخله امراضو متخصص ډاکټر میر علي سادات وو چې موږ سره په دې موضوع باندې چې د سیلابونو له امله کومو ناروغیو سره انسانان مخ کېدای شي، د هغه د مخنیوي او د هغه دپاره چې څنګه تداوي شي معلومات یې درکړه. درنو لیدونکو، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په فیسبوک کې موږ سره ملتیا وکړه او خپلې اندېښنې او پوښتنې موږ سره په دې هکله شریکې کړې. ډاکټر صاحب، مننه.